درنو لیدونکو ستړي مشئ. زه اتل ودان یم. نن به د افغان هوم چینل له لارې تاسو ته هغه لس شیان وپېژنم چې زړونه وژني. د ویډیو تر لیدلو مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو خبر شئ. له ابراهیم ادهم نه پوښتنه وشوه، دعاوې کوو خو نه قبلیږي. هغه ورته وویل زړونه مو مړه دي. بیا پوښتنه وشوه څه شی زړونه وژني؟ ده ورته وویل دا لس شیان. اول، الله جل جلاله مو پیژندلی خو د هغه حق نه ادا کوئ. دویم، د الله جل جلاله کتاب مو لوستلی خو عمل نه پرې کوئ. دریم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې دعوه کوئ خو په سنتو یې عمل نه کوئ. څلورم، د شیطان د دښمنۍ دعوه کوئ خو په کړنو یې ورسره موافق یئ. پنځم، وایئ له جنت سره مینه لرو خو د جنت لپاره ښه عمل نه کوئ. شپږم، وایئ له جهنم نه ویریږو خو هغه کارونه کوئ چې هغه سړی جهنم ته رسوي. اووم، تاسو نارې وهئ چې مرګ حق دی خو د مرګ لپاره تیاری نه کوئ. اتم، د خپلو وروڼو په عیبونو اخته یئ خو خپل عیبونه مو هیر کړي دي. نهم، د الله جل جلاله نعمتونه خورئ خو د هغه حق نه ادا کوئ. لسم، خپل مړي ښخوئ خو عبرت نه ترې اخلئ. دا و هغه لس شیان چې د انسان زړه وژني او خدای جل جلاله یې دعا نه قبلوي. مننه چې ویډیو مو ولیدله. د افغان هوم چینل څخه به په مختلفو برخو کې د ګټور، جالبو او معلوماتي ویډیوګانو په تمه اوسئ. چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له راتلونکو ویډیوګانو اول کس وئ چې خبر شئ. خدای مو مل شه.